أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله ډېر شکرونه حمدونه د الله ځکه چې موږ ته الله پاک بیا د قرآن ویلو د زده کولو موقع راکړه. الله تعالی دې موږ ټولونه قبول کړي او الله دې موږ د قرآن باندې پوهه راکړي. الله دې موږ روښانه فهم او برکت راکړي او زموږ زړونه د قرآن په نور روښانه کړي او زموږ ژبې د قرآن په صحیح تلاوت صحیح تلفظ سمې کړي او زموږ عملونه د قرآن سره برابر کړي. نو الله دې زموږ د ټولو لپاره د هدایت سبب او خیر سبب وګرځي. آمين ثم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا آمين ثم آمين.